مارکیټینګ منیجمنت فلسفیز یا د بازار موندنې د مدیریت فلسفه. په دې ویډیو کې راځو د بازار موندنې پر شپږو فلسفو باندې خبرې کوو. لومړی فلسفه د پروډکشن فلسفي یا د تولیدولو فلسفه، دوهم پروډکټ فلسفي یا د تولید فلسفه، دریم سیلینګ فلسفي یا د خرڅلاو فلسفه، څلورمه مارکیټینګ فلسفي یا د بازار موندنې فلسفه، پنځم سوسایټل مارکیټینګ فلسفي یا د ټولنیزې بازار موندنې فلسفه، او شپږمه هولسټیک مارکیټینګ فلسفي یا د ټولیزې بازار موندنې فلسفه ده. په دغو شپږو فلسفو باندې په دې ویډیو کې خبرې کوو. لومړی پروډکشن فلسفي یا د تولیدولو فلسفه. د تولیدولو فلسفه وایي چې وروستي لګښت کوونکي هغه تولیداتو ته ترجیح ورکوي کوم چې په پراخه اندازه سره د لاسرسي وړ او ارزانه وي. هغه تولیدات چې په پراخه اندازه سره د لاسرسي وړ وي، یعنې مشتریان کولی شي چې اسانه رانیسي او قیمت یې ښکته وي، ارزانه وي، مشتریان دغو تولیداتو ته ترجیح ورکوي. د پروډکشن فلسفي یا د تولیدولو د فلسفې هغه خلاصه مفهوم دغه شی دی. باور دا دی چې په خپله د پروډکشن فلسفي یا د تولیدولو فلسفه د صنعتي انقلاب څخه وروسته رامنځته شوې ده. کې حالت دغسې و چې کمپنۍ تجارتونه چې به کوم شی بازار ته عرضه کوي، مشتریان به راسه نه رانیوي. مشتریانو به تولیدات په اړه ډېرې پوښتنې نه کولې، غوښتنې یې نه وې، ځکه تولیدات نوي وه، مشتریانو نه وه استعمال کړي تر ډېره حده پورې، نو ځکه غوښتنې هم کمې وې. نو هغه وخت کې چې و دغه یو اصطلاح رامنځته شوې چې کاروبارونه کوښښ کوي چې خپل تولیدات زیات کړي. تولیدات په زیاتولو سره عموماً د کمپنۍ یا د تجارت مصارف چې د تولید مصارف په کمېدله، د مصارف په کمېدو سره قیمتونه کمېدله. نو په پروډکشن فلسفي کې عموماً مدیرانو پر درې شیانو باندې ډېر تمرکز کوي، پر درې شیانو یې تاکید کوي. لومړی پروډکشن افیشنسي، دوهم لو کاسټ، دریم مس ډسټریبیوشن. کې په پښتو ووایو لومړی شی چې دوی ډېر تمرکز پر کوي هغه د تولید د پروسې لوړ مؤثریت و. کوښښ یې کوي چې د خپلو خام موادو د خپل انپوټ څخه اعظمي آوټپوټ یا محصول ترلاسه کړي. څومره چې د تولید د پروسې مؤثریت زیاتېږي، هغومره مصارف کمیږي، چې دا یې دویم هدف و چې خپل مصارف باید کښته کړي. دریم هدف چې دوی ډېر کوښښ کوي چې هغه د ځانونه ورسوي، هغه د خپل تولیداتو کتلوي توزیع و. خپل تولیدات باید څومره چې ممکنه وي په هر ځای کې مشتریانو ته آماده کړي، مشتریان یې رانیسي، استفاده ورڅخه وکړي. پسې دوهمه فلسفه د تولید فلسفه ده یا پروډکټ فلسفي. د تولید فلسفه وایي چې وروستي لګښت کوونکي هغه تولیدات خوښوي، هغه تولیدات ته ترجیح ورکوي کوم چې لوړ کیفیت ولري. های کوالټي پروډکټ چې دی مشتریان یې خوښوي. نو په دې ځای کې کاروبارونو کوښښ شروع کوي چې خپل تولیداتو کیفیت لوړ کړي. کیفیت کې چې کوم اته ابعاد موږ په نظر کې نیولي هغه ټولو باندې باید کار وکړي، لکه پرفارمنس دی، فیچرز دی، ریلایبیلیټي ده. په دغو ټولو مسایلو باندې باید کار وکړي. نو د تولیدولو په فلسفه کې موږ څه وایو چې کاروبارونه باید راولاړ شي، ښه تولیدات جوړ کړي، او د وخت په تېرېدو سره باید خپلو تولیداتو ته پرمختیا ورکړي. نو مشتریان به څه وکړي؟ د تولیدات په خوښ. په پروډکټ فلسفي یا د تولید په فلسفه کې چې په کومو تولیداتو کې کاروبارونه نوښتونه راولي، کیفیت یې لوړوي، دا په خپله د کاروبارونو د لیدلوري پر اساس د تغییرات پکې راولي. مشتری ډېر په نظر کې نه نیسي. څوک چې تصمیم نیسي په بزنس یا په تجارتونو کې، په دغو تجارتونو کې هغوی دی وایي چې موږ باید خپل په تولیداتو کې پلانکۍ نوې ځانګړتیا اضافه کړو، موږ باید خپل د تولیداتو تداوم زیات کړو چې ډېره موده کار وکړي، نو مشتریان به چیز خوښ وکړي. خو دا کوم شی چې دی چې کوم ځانګړتیا چې دی خپل د لیدلوري پر اساس اضافه کوي، کېدای شي چې په لومړي سر کې مشتریان خوښ کړي، خو وروسته د وخت په تېرېدو سره چون د هغه نوې ځانګړتیاوې وي، چون دا کومې خوبیانې د کیفیت لوړول چې دوی په نظر کې نیولي، په دې کې مشتریان مد نظر نه ونیول سوي، کېدای شي دا فلسفه هم خپل اهمیت د وخت په تېرېدو سره د لاسه ورکړي. راځو درېیمې فلسفې ته. درېیمه فلسفه چې موږ لرو هغه سیلینګ فلسفي ده یا د خرڅلاو فلسفه.
د خرڅلاو فلسفه څه وایي؟ د خرڅلاو فلسفه وایي که چیرې موږ ورستي لګښت کوونکي او تجارتونه آزاد پرېږدو، د کاروبار یا د سازمان وړاندیزونه به په کافي اندازه رانه نیسي. که چیرې ورستي لګښت کوونکي او تجارتونه آزاد پرېښودل سي، د سازمان وړاندیزونه یا آفرینګ چې دی لري یا کوم آفر چې دی ورکړی دی هغه په کافي اندازه نه رانیسي. نو سازمان کاروبار باید څه وکړي؟ سازمان باید د خرڅلاو او تبلیغاتو په شدیدو کوښښونو لاس پورې کړي. سازمانونه باید خپل تبلیغات زیات کړي تر څو خپل تولیدات یا خدمات مشتریانو ته معرفي کړي، مشتریانو ته یې ګټې بیان کړي او وروسته مشتریان خپل تولیدات رانیولو ته وهڅوي. سیلینګ فلسفي څه وایي یا د خرڅلاو فلسفه څه وایي؟ د خرڅلاو فلسفه وایي مشتریان که موږ دغسې پرېږدو، موږ چې هر څومره ښه باکیفیته تولید دوی ته ورکړو، په هر څومره ښه بیه ورکړو، هر څومره چې په ښه ځای کې دوی ته عرضه کړو، دوی یې نه رانیسي، ځکه نه دي په خبر. نو باید سازمانونه راولاړ سي، د خرڅلاو او تبلیغاتو شدید اګریسیو پروموشن باندې باید لاس پورې کړي. په دې ځای کې هدف چې شته یې سیلینګ فلسفي وایي کاروبار چې کوم شی تولید کړي دا باید خرڅ کړي. هدف یې د هغه څه خرڅول دي چې کاروبار یې جوړولی سي. راځو څلورمې فلسفې ته مارکیټینګ فلسفي یا د بازارموندنې فلسفه. د بازارموندنې فلسفه وایي چې د سازمان د موخو د ترلاسه کولو کلي دا ده چې مطلوب مارکیټ ته د مشتري د عالي ارزښت په رامنځته کولو، محاوره کولو او انتقالولو کې د خپلو رقیبانو په نسبت ډېر موثره اوسي. د بازارموندنې فلسفه وایي چې د مارکیټینګ د موخو د ترلاسه کولو کلي دا ده چې تاسو د خپلو رقیبانو په نسبت مطلوب مارکیټ ته د مشتری د عالي ارزښت په رامنځته کولو، محاوره کولو، انتقالولو کې ډېر موثره اوسئ. د انتقالول، رامنځته کولو، محاوره کولو، انتقالولو د دې څخه هدف چې شته یو value creating, communicating and delivering. دلته ټول کاروبارونه چې په یو برخه کې فعالیت کوي، ټول تجارتونه چې په یو سکتور په یو برخه کې فعالیت کوي، هغوی ټوله کوښښ کوي چې خپل مشتریانو ته ښه تولیدات عرضه کړي. هغوی ټوله کوښښ کوي چې خپل تولیدات په کوم ځای کې چې مشتری ته لاسرسی اسانه یا هلته یې عرضه کړي. نو اوس مارکیټینګ فلسفه څه وایي؟ مارکیټینګ فلسفه وایي تاسو باید تر خپلو رقیبانو مخته شئ، که هغه د تولید د کیفیت په برخه کې، که هغه د تولید د قیمت په برخه کې، یا د مشتریانو په کل کې د مشتریانو د رضایت برخه چې تاسو باید د خپلو رقیبانو څخه ښه اوسئ. بازارموندنه په فلسفه کې چې دی مهم شی چې شته، مهم شی دا دی چې کاروبارونه یا تجارتونه چې کوم تولید کوي یا کوم خدمات دوی طرحه کوي او وروسته اجرا کوي، په هغه کې باید مشتری مد نظر نیولی. خپل تولیدات او خدمات باید د مشتری په خوښه سره ترسره کړي. دلته څه وایي؟ موږ وایي مارکیټینګ فلسفي کې موږ وایي چې کاروبارونه باید کوښښ وکړي چې اول دوی نقطې پکې مهمې دي. بازارموندنې په فلسفه کې لومړۍ خبره دا مهمه ده چې کاروبارونه چې کوم فعالیتونه کوي، که فعالیتونه بیا ټول د مشتری د غوښتنو پر اساس، خپل تولیدات چې کومې ځانګړتیاوې اضافه کوي ټوله به د مشتری د غوښتنې پر اساس. کوښښ باید وشي چې مشتری چې کوم څه غواړي، مشتری چې د تولیداتو کې کوم تغیرات غواړي، هغه تغیرات باید خپل تولیداتو کې راولي. یعنې د تولیداتو د موډیفیکیشن یا د اصلاح کولو کوم پروسه چې ده، په هغه کې باید د مشتری غوښتنې جدي په نظر کې ونیول شي. یوه خبره چې باید د مشتری چې د خپلو فعالیتونو محور یې وګرځوي، خپل تولیدات او خدمات باید د مشتری د غوښتنې په اساس عیار کړي. دوهمه خبره دا ده چې تاسو باید په خپل کوم فعالیت چې کوئ چې د مشتری د غوښتنو سره سم خپل تولید جوړوئ، مشتری ته په وړ قیمت باندې عرضه کوئ. په دې پروسه کې، په دې لاره کې باید تاسو تر خپلو رقیبانو بهتره اوسئ چې مشتریان ستاسو تولید رانیسي، مشتریان ستاسو سره پاتې شي. راځو پنځمې فلسفې ته د سوسایټل مارکیټینګ فلسفي یا د ټولنیز بازارموندنې فلسفه. د ټولنیز بازارموندنې فلسفه وایي چې د سازمان وظیفه د مطلوب مارکیټ د ضرورتونو، غوښتنو او ګټو مشخصول او د رقیبانو په نسبت په ډېر مؤثر او مثمره توګه مطلوب رضایت په داسې توګه انتقالول چې د ولسي لګښت کوونکي او ټولنې اوږدمهاله رفاه وساتي او یا یې زیاته کړي.
د ټولنیزې بازارموندنې فلسفه وایي چې د سازمان وظیفه په خپله دا ده چې د مطلوب مارکېټ یا ټارګېټ مارکېټ د ضرورتونو غوښتنې لومړی مشخص کړي، وروسته یا د غوښتنې ضرورتونو د پوره کولو لپاره چې د کوم وړاندیز اماده کوي ترتیبوي، هغه باید په داسې طریقه سره رعایه کړي چې پخپله د وروستي لګښت کوونکي او ټولنې رفاه وساتي یا زیاته کړي. یعنې د ټولنې رفاه دلته موږ چې اضافه په نظر کې نیسو. نور فلسفې چې موږ درلودلې په هغو کې دوې نکتې مهمې وې چې موږ تمرکز پر کوو. لومړی وروستی لګښت کوونکی و چې د هغه د ضرورتونو او غوښتنو پوره کول موږ په نظر کې نیوله. دوهم کاروبار و یا بیزنس و چې د هغو یا د بیزنس دپاره موږ ګټه په نظر کې نیوله. سوسایټل مارکیټینګ کې موږ یو درېیم اړخ چې د هغه باید په نظر کې ونیسو، هغه ټولنه ده. د ټولنې اوږدمهاله رفاه چې ده موږ باید خراب ونه کړو. اوږدمهاله رفاه د زیاتوالي ښه والي لپاره موږ باید کار وکړو. نو سوسایټل مارکیټینګ فلسفي وایي چې تاسو باید د خپلو بازارموندنې د فعالیتونو د طرحه کولو او وروسته اجرا کولو په وخت کې درې اړخ ته باید په نظر کې ونیسئ. لومړی مشتري، چې د مشتري په خپلو غوښتنو پوره کولو موږ باید په نظر کې ونیسو. دوهم کمپنۍ، د کمپنۍ لپاره موږ باید ګټه په نظر کې نیولې. او درېیم د ټولنې لپاره د خلکو یا د انسانانو اوږدمهاله رفاه موږ باید په نظر کې ونیسو. کاروبارونه باید کوښښ وکړي چې د خپل فعالیت په جریان کې د ټولنې رفاه، د ټولنې د خلکو رفاه زیانمنه نه کړي، بلکې باید کوښښ وکړي چې د خپلو فعالیتونو په ذریعه د خپلو عامه ټولنیزو فعالیتونو په ذریعه د ټولنې او ټولنې د خلکو رفاه زیاته کړي.